څنګه به هغه رب ته ځان ته نږدې کي د کوم رب په حق باندې چې تا یو مخلوق کېنولی دی هغه رب به تا ځان ته څنګه نږدې کړي دا د منلو خبره ده د ټولو نه لویه لار الله ته د نږدې کېدو یاد یې کړه هغه توحید یک یوازې د الله بندګي کول د توحید لږ تعریف دا دی اوږدې کیسې نه کوم او نه اوږدې خبرې کوم او نه علمي اصطلاحات تاسو ته بیانوم نه د تفسیرات بیانوم نه د علماو غټ غټ اقوال لنډه ده توحید څه ته وایي د الله یک یوازې بندګي کول د الله سره په ربوبیت کې الوهیت کې د هغه په نومونو کې د هغه په صفاتو کې به څوک نه شریک کې دا اولنۍ لار ده او د ټولو نه غټه لار ده چې ته پې الله ته نږدې کېدی شي او دا زه نه منم چې یو سړی وایي زه به الله ته نږدې شم سره د دې چې زما توحید کمزوری دی سره د دې چې زه په شرک کې اخته یم سره د دې چې زه قبرونو ته پروت یم سره د دې چې زه باباګانو ته پروت یم سره د دې چې زه پیرپرستي کومه زه مریدي کومه زه تعویزګر یم زه دا نور چې کوم خزعبلات دي او دا ګړې وړي دي د شرک د عقیدې زه په دې کې اخته یم او زه به الله ته نږدې شم دا د منلو خبره نه ده څنګه به هغه رب ته ځان ته نږدې کي د کوم رب په حق باندې چې تا یو مخلوق کېنولی دی هغه رب به تا ځان ته څنګه نږدې کړي دا د منلو خبره ده او زه به دله په مخلوقاتو باندې مثال درکړم ولله المثل الاعلى او د الله خو ډېر اوچت مثال دی که چېرته یو سړی دغه یو دوکان دی جیداد دی ځمکې دي کورې دی څه راولګېدې او دا دې خلکو ته ووایي چې دا ځمکه په دې کې نیمه چې ده دا د پلاني ده دا ته دعوې کې او چغې وهي او ګرځي او خلکو ته دا وایي چې نه دې ځمکه کې نیمه دا د پلاني ده او بیا کوشش دا کوي چې د چا چې اصلي ځمکه ده دا ټوله هغه راضي کړي او د هغه سره ملګرتیا او یاري وکړي ستاسو څه خیال دی دا سړی به تاسو ځان ته پرېږدي من پرېږدي ولې ځکه چې ستا د هغه حق هغه دې راغستی دی د بل مخلوق سره دي د مخلوق حق دې راغستی دی د مخلوق سره دې شریک کړی دی او دې سره نه لګي نو څه خیال دی چې د خالق حق راوالي او د مخلوق سره یې شریک کړي نو دا خالق به تا ځان ته پرېږدي تا به ځان ته رانږدې کړي الا دا چې ته خالص توبه وباسې او دا کار پرېږدې بیا صحیح دی بیا دې ځان ته رانږدې کوي خو چې څوک پورې د خالص د زړه نه توبه نه ویستي هغه رب ته ځان ته نه نږدې کوي توحید او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحیحینو کې مشهور حدیث دی سوسو پیری علماء کرامو بیان کړی تاسو ته به یاد وي د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه وایي زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او ما ته دا وایي چې یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد معاذ تا ته دې خبرې پته شتي چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې وایي ما ورته چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته وایي ما ته وایي چې فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې د دې الله به بندګي کوي او د ده سره به څه شی دا ټکی یاد کوي ښه څه شی او شی چې وویلی شي که نه د الله نه علاوه چې څوک هم دي کائنا من کان که هغه ملایک دي که هغه انبیا دي که هغه اولیا دي که هغه علما دي که هغه عوام دي که ګټه ده که ونه ده که قبر ده او که هر څه دا هر څه پکې دننه راغلی دا ټول هر څه پکې راغلی ته د الله سره څه شی به نه شریکې دا د الله حق دی په تا باندې بلکې توحید د دې په باره کې هو ډېرې خبرې دې ته کولو ته ضرورت نشته دا موضوع دومره واضحه ده او دومره بیان شوې ده چې صرف تاسو ته دې دپاره کوم چې ذهن کې دا خبره صرف را تازه شي او مؤمن دې ته ضرورت لري چې وخت په وخت دته نصیحت وشي